نجیب الله شینواری سپیکس نا ګرانو افغانانو پښتنو د بنگلاديش خلاف سیریز بریا مو ډیره مبارک شه. ګوره شروع کې هغه جعفر خان صاحب ویلیو چې بنگلاديش ټیم زیات دغه دی مضبوط دی او د ګټې چانس زیات دی. نو پریډکشن خو موږ ورکو، مونږ خو پریډکشنونه چار کله ورکړي دي، اکثره پریډکشنونه صحیح ختلي. ما او تاسو ته سیریز شروع نه وي چې بنگالیان دومره تکړه نه دي لکه موږ چې په سر خېجولي دي. دا ټیسټ کې دوی غلط سکواډ لګلای و، هغه سکواډ داسې و چې هغې موږ له شکست راکړه. هغه د ګونګي زادران او د چکري اشرف د مزو چرچو سکواډ و. اوسنی چې دی بهترین سکواډ دی، میکسچر سکواډ دی. اول نه مرته وي چې دا به نورم انشاءالله وخت سره ښه کېږي او همدغسې به موږ مبارزې ته دوام ورکوو. داسې نه چې لوبه یې وګټله. ګوره خدای دې وکړي چې افغانستان هر څونه سیریز وګټي. د کرکټ بورډ غوندې مهمه اداره کې ګونګی زادران د جیلم خیاط نه منو. لکه یو بې تعلیمه کس باید زموږ د کرکټ بورډ سی او نه یو داسې چې په ژوند کې په ادارې مخې چرته نه دی کتلی چې اداره کې نه د چکري اشرف نه پرېښوده، دا چیرمین باید نه وي، ځکه دا چاپلوس مایندډ خلک دي. صحیح خلک چې زموږ کرکټ به پرمختګ کوي. زموږ ځوانان اوس ګوره ګربز دی، ما تاسو ته وینه، تاسو نن د ګربز لوبه وکته، ایله پلیر ښکاري، د شاټونه ورسره شته، پیشنس ورسره نشته. مطلب ګوره انسان باید یو څو بالونه په کلار ووایي، سټریټ گیم کوه، زوري نه چې کراس یې تا وایي. هلته هم شروع کې یو دغه غلط شاټ و، خدای خیر کې یو څو هغه اول سر کې لیګ سټمپ ته خو مس و د مستفیض الرحمن په بالونو باندې. نو که لږ ایثار شي دا ولې دا کمپټیشن دی. ګربز ته په ټي 20 کې شهزاد را پیدا شو، په ګربز پریشر راغی. په ون ډے کې اکرام علي خیل دروازې ټکئ، په ګربز پریشر دی. نو نن موقع وه، سکور یې وکړه. هیله ده چې په راتلونکو کې کنسسټنسي ښکاره کړي. ما ورته ووایي چې پلیر دی، شاټونه ورسره شته، مګر داسې نه چې یو سینچري ووهه بیا راتلونکي 8 ګیمونو کې 0 لس 15 دا شي نه باید نه وي. کنسسټنسي سم داسې لوبو وکړه لکه د ابراهیم زادران، دا د ماشاءالله 4مه سینچري په 14 لوبو کې. ځکه چې موقع په لاس ورشي سیټ شي بیا کنټینیو کوي. نو دغسې لوبه په کار ده، ډېره ښایسته لوبه وشوه. ټیکنیکل خبرې بعضې پکې شته چې لکه ګربز آوټ شي په 14 اوور کې 255 وي که څو رنزې وي زموږ چې یو وکټه خطا شوه. نو دا داسې ټایم و چې دې کې باید ون ډاون کپتان عظمت الله عمرزی را لیږلی وی، راشد خان را لیږلی وی، نمبر 4 محمد نبی، دغسې لږ پاور هیټر د مخکې را دغه کړي وه. دا خو د افغانستان دپاره بهترینه موقع وه چې بنګال مو 400 څومره رنزې مو ورباندې کړي وی. نو همدغه غلطیانې دا شي نه چې دا راتلونکي ایشیا کپ نړیوال جام کې باید ونه شي. په دې نه زده کړې دپاره نور وخت ډېر کم دی. نو کپتان صاحب باید ښه بهادره بریف کپتاني وکړي په راتلونکي دغه کې. ټیم سیټ اپ چې دی انشاءالله نور هم ښه کېږي. ګورئ یو طرف ته هغه د بنگلاديش چې څنګه تمیم اقبال استعفا ورکړه، کرکټ بورډ سره اړیکې نه نیوي، د ملک پرایم منسټر حسینا واجد ورته زنګ واخیست، راویې غوښته. بل طرف ته زموږ کرکټ بورډ کې د جیلم خیاط د مالی خان زادران د خینی زوی چې بې تعلیمه دی، هغه راوستی سی او کړی دی. نو چې دغسې کسان ستا مشر یو چکري اشرف ورسره چیرمین وي چاپلوس، نو د دې په ځای چې موږ د دنیا کرکټ سره د هر ګټې نه میکسیمم استفاده وکړو، زیاته ګټه ترې واخلو، دنیا ته وښایو چې ګوره زموږ ټیم دغسې ټیم دی. مونږ هغه بنګلاديش چې مثلا کلونو راسې مونږ نه مخکې کرکټ کوي، هغه مو دونه په دغه سره مات کوي. ون ډے کرکټ کې څومره زمونږ امپروومنټ، مونږ چې نړیوال جام ته مثلا ډایرکټ کوالیفای شوي، دا داسې نه وي چې هسې په ګپ شپ کې وتلي وو. مطلب زمونږ ټیم کې هغه استعداد شته، زمونږ لوبغاړو کې شته دی. دې نه دا دنیا ته ښودل چې څه شی ته ورته ښې دنیا ماغه ګوري، دې دپاره کوالیفاید کسان پکار دي. او بل سپورټس داسې دی په دې ملتونه سره یو کیږي. نو زما اوسني حاکمانو نه دغه د هیله ده چې دا سپورټس کې زما نن دا بیرغ پکې دی، په دې به تاسې باندې ښه نه لګېږي، مګر دا بیرغ چې دی دا د کوم نظام یا دغه نه دی، دا د ټول افغانستان دی، د ولسونو دی. نو تاسې ولس نه دی فتح کړی، تاسې چې څوک مات کړي دي هغه مو مات کړي دي، باقي در سره ټول ولس یو ځای شوی و، خلک در سره یو ځای شوي. او دا اوس داسې وخت دی چې را خپلول وخت او خپلېږي چې په سپورټس باندې. نیلسن منډیلا بهترین مثال دی. ګوره څومره کوششونه وکړه په 1994 کې
د ساوث افریقې پاچا شو د رګبي ټیم چې و د هغې سپینان ټول لاړه ملک نه تلل د کیپټن راوغوښته فرانسیسکو پینا لکه ارګ ته او چای ورته پخې کړې چای ورته کېښودې او ورته سوال یې وکړه چې ساوث افریقا زموږ د ټولو وطن دی دا مه پرېږده کسان راغونډ که زه غواړم چې راتلونکی نړیوال جام ساوث افریقا وګټي او 1995 رګبي چې دی اما هغه ساوث افریقې وګاټه او دنیا کې د ساوث افریقې ګوره نه پورې نه امن افغانستان کې تینې ډېر امن دی مګر د دنیا سپورټس او دغه چې هب اما هغه ساوث افریقا ده نو هیله ده چې اوسني حاکمان د کرکټ ته دغه وکړي دې کې داسې نه چې تا مولا راوسته پوه شوې هر ځای کې مولا بیا تاسې خلکو ته ښیوه چې ګوره دغه کسان چې مرته ټاکلي وو دا دغسې بې انصافه وو داسې وو نو مولا نه دا علاج نه دی سی تعلیم یافته پوه کسان چې دا زموږ کرکټ مخکې ویسي او انشاءالله راتلونکي کې زموږ کرکټ نور هم ښه شي همداسې نورې بریا هم راوړي ولس هم خوشحاله وي ټول خوشحاله وي